هیروین یا زمون خلک ورته پوډر وایي. هیروین چې دا خپله د پین نه دام جوړیږي، یعنې دا لکه د نورو نشهیي توکو په څیر باندې د انسان بدن ته ډیر زیات زیانونه اړوي او په مختلفو شکلونو باندې خلک ترې ګټه پورته کوي، یا د پچکاري په شکل، یا د سکلو په شکل، یا د پوزې د لارې نه، یا د خولې له لارې نه د دې څخه ګټه پورته کوي. پوډر چې دی د انسان د بدن د ساتنې سیستم زیانمنوي او دا خلک ډیر ژر ژر په مختلفو ناروغیو باندې اخته کیږي. هر هغه څوک چې د پوډرو یا هیروینو نه ګټه پورته کوي دا چې د نورمالو خلکو ته د 50 نه 50 چنده یعنې ځله زیات په مختلفو ناروغیو باندې اخته کیږي او همدارنګه د مړینې کچه نورمالو خلکو ته 14 چنده زیاته ده. دا د انسان په بدن په ټولو غړو باندې چې د اغیز کوي. د سږو تلپاتې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي چې په هغې کې ټوخی، بلغم او همدارنګه سالنډي او د سرطان سبب هم کیږي. پوډریان تل چې دي صحي شرایط په نظر کې نه نیسي. د یوې پچکارۍ نه ډیر زیات پوډریان ګټه پورته کوي او یا یوه پچکاري څو ځل ترې ګټه پورته کوي چې دا خلک د ایډز د وژونکې ناروغۍ او همدارنګه د سپین زیړي او د تور زیړي د خطر سره مخامخ دي. رګونه چې کوم دی میکروبي کیږي، همدارنګه په رګونو کې چې دی غوړ راجمع کیږي. که چیرته د زړه رګ بند کي نو د زړه حمله پرې راځي او که چیرته د مغز رګ بند کي نو مغزي حمله یا سکته پرې رامنځته کیږي، یو طرفه فلجیږي او پایله یې بالاخر مرګ دی. په هضمي سیستم باندې ولا اغیز کوي، هضم یې صحیح صورت نه نیسي او تل چې دی دا خلک قبض وي. جنسي اړیکې چې دی کمزوري کوي. که چیرته ښځه پوډر څکي نو د هغې د میاشتنۍ ناروغي چې دی دا په غیر منظم ډول باندې وي او دردناک وي. په اعصاب یې تاثیر کوي، یره ورته پیدا کیږي، ژور خفګان ته بیایي او همدارنګه د میرګو غوندې جټکې پرې راځي، د ځان وژنې هڅه کوي او یا چې دی ځان وژنه کوي. ټولنیزې اړیکې د خپلوانو، دوستانو او همدارنګه د پیژندګلوو سره چې دی زیانمنې کیږي. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت غواړم. ستاسې د بشپړې روغتیا پایله.